जी अस्सलामुअलैकुम। तो दादे मेलबर्न रोड E6 osmu grawaniu ببقى هسبيتال دخلت زعما داك كور ولا سترغو دا غاسا غادي ديرو سبيشاليست ديبارتمنت ده مون بزو الاول بابا تازينا بيو بلبسكي كينو بلبسكي كينو انا كده شكل ده تربيلا بارك بورزو دا غينا بلا بابا كينو دا هسبيتال درسو دا وقت كده هسبيتال تجي بالتصحيح ودا تاسو كم ده وين شكل ده الصدا څه پروسیجر دی دا اوس تاسو ټول ریکارډ کوم او تاسو بیا وایئ کله چې زه بس سټاپ ته ورسم په دې بس زما بیا به زما دا بیا به زموږ ټایم حال دی دلته دا بس سټاپ دی دلته دا درې بسونه دي 101 104 او 404 په دې کې چې هر بس راغلی په دې کې به موږ ځو او په دې کې چې دلته دی دا جنې ودرېده مونږ ته ځای پرېښود که نه لکه ښه په هر ځای کې دی دا ودرېده ځوانه جنۍ ده او دې مونږ ته ځای پرېښود او سیټ یې راته خالي کړو او مونږ کېناستو لکه سړیتوب په هر ځای کې داسې دی چې سیوا د 104 نمبر بس دی دا به چې کوم نه کوم स्टेशन दे दغه स्टेशन دی دا دغه دی او دلته به اوس دا W19 بس راځي دا تاسو وایئ W19 په دې کې بیا موږ کېنو بیا به ځو W19 دا چې دا W19 بس راغی دی کې به اوس موږ رخیږو او دا به موږ هسپتال ته ویب کراس هسپتال ته رسئ او بیا به چې کوم دی ستاسو ته دا به د W19 روان یو دا یو پارک دی هغې په مخ کې روان City of London Cemetery. سفر دی لندن ښار بېشماره رنګونه دي دا مې یو رنګ دی دا داسې لکه ته به په ځنګل کې روان بلکې دا هم د ښار لکه دی زون 3 دی ونې داسې دي چې ته به وایې دا پکې مقبره ده ډېر سخت ښکلی نظارې دي چې که زه ووایم چې د لندن د ښار ایک رنګونه دي نو دا به غلطه دا یې کوڅې ته ډېر ښکلي ښکلي کورونه دا غټ غټ کورونه Walthamstow Argyle Avenue. Dover Road.
سړی ډېر مزداري دا ونه ډېره ښکلې ده ته پورته سم غومپک نیولی دی زبردست ده هغه د سپین ګلونو نه ډکه ونه ده دغه وایي دغه شانتې بل دی دا یو بل دغه دی دا څه ټولې ونې څوک نه شي داسې کولی دا دی لیټل سټون ایریا Greenman Roundabout. لیټل سټون سټیشن دی ډېر زبردست دی دا ډېر مزدار جوړ کړی دی ډېر ښکلی ساده خو دونه ښکلی ډیزاین یې جوړ کړی ستانه شوی دا د کېناستو ځای دغلته څه جوړول دا ځان له یو آرټ دغه دا د کېناستو سیټ یې جوړ کړی په څومره کمال دا دغه لیټل سټون سټیشن دی دا W19 to Walthamstow Argyle Avenue. تقریبا اوس اسپیټال ته نږدې دي دا لکه تخیل چې داسې لندن توصیه له توفیق بشیر سویات ساتي بلنا ته وګورئ څومره مزدار دی ډېر خوند کوي دې ګلونو ته وګوره د کوڅه ټوله د ګلونو ډکه ده City of London Cemetery. دا ګل په دې لار کې دم راغی دم وای دی دا ونه د ګلونو ډکه ده دم وای دی لندن څه 1 لاکھ ایک رنګونه دي هغه یو رنګ دا دی دا دی دا ویب کراس پوسټي هاسپټل دی دلته بیا تاسو ته وایي چې دا کراس هاسپټل دی دا د دونه شوبې دي او دونه دغې دي دا مختلف دا چې کوم دی نو د دې چې کوم مختلف ډپارټمنټس دي د هغې دغه کړی دی په دغه باندې یو د بیکري واډ او پلانېټ هغه خو دونه په دغه سره چې تاسو ته نشم ویلی څه زبردست دا پوره ډک شی خو ولې دا کړی دی دا ویب کراس هاسپټل ډېر دا شو ریزرویشن کې ناسو انتظار کوم ستاسو لس بجې په باندې بله څنګه اپاینټمنټ دی وګوره چې بیا څه کېږي بیا به تاسو ته زه ووایم دا د دې مختلف دغه د سټیجز دي چې دغه کړي جنې دا واغستو او دا د څه خو داسې 18 سټیجز دي چې دلته ترانه روزل کېږي دغه کېږي دا سړی دلته فری چې او کافي ورکوي او د خلکو خدمت کوي بغیر د څه پیسې دا بوډا سړی دی زما په شان خو په دې کې ولنټیر هیر ټو هیلپ سو لکه په معاشره کې هر سړی چې څه نه څه کردار ادا کوي هغه معاشرې آبادي او لاسټینګ کوم خودغرضي معاشره ده په خودغرضو خلکو باندې هغه چېرته ترقي کوي د دې معاشرې روح دا دی چې دلته هر سړی د نیکۍ لپاره کار کوي نیکي صرف په مذهب نه ده په عمل ده دا فری بي چې څوک د ګرځي یو ورځي بل ورځي دا کوي
او دا ډېر دغه هلکې دا بوډا سړی دی خو د ولنټیر کار کوي دا دغه دی هسپتال دا یو دا ما په اوله دلته ته ولیده دا د اوبو دا بوتل دا بالکل فري میلاو شو دا سړي په عزت او په قدر نه کافي مو ورکړی دغه هم ورکړی او دا یې چې کوم دی راکړو دا ده اوسن دا ده یو ښې معاشرې علامت نور څه هغه د ماله کافي جوړه ده زبردست او زه چې دا څونه زبردسته ده Love is more sweet than sugar. Okay. I'm just requesting you. Thank you very much. Thank you very much. There you go. Thank you. As you can then, da timara wasta da freak bilkul كذا كذا اسمه كل زي ده بيصير ناس باندې په داس باندې دا اپارټمنټ وغیرہ سره او باندې یو ورځ دې موږ راووتو هي سامنے نه ستړی والے او نه دا کوله د سي نخکاری چې لکه هسپتال ته راغلي ځکه چې مې پکنیک لاره راغلي و نو شو ډېر د مزه دا شو ادارې سلامونه تاسو ته دا زما د فکر ښې ادارې او ښه خلک او دا ښه معاشرې دا څنګه جوړېږي دا څو د مغرب دی ډېر ښکلی دا دلته یو زوړ بلډینګ دی چې دا هم درته وښیم په دې باندې زه خپل هغه ښیم تاسو له پابندي کوئ چې فرض درک دا زه دلته بهر په دې سټاپ باندې کېناستم دا زموږ خپل سټاپ دی بس سټاپ انتظار کوم بس به دغه راځي دا ټول مزدار یې دا کړی The next one up is دا راووتم او اوس د بس انتظار کوم دا W19 چې راشي بیا به ځو دغه دا د تکسور نور دی په دې ورځو کې په دې لندن کې نور چې دی نو دا څه دې څونه قیمت یې تاسو پته نشته او ډېره مزه کوي بس سټاپ خو دغه دی وشو ډېر دا نن دومره او دې لپاره چې ما ډېر کوشش وکړو دغه دپاره چې دا زه د خپل کور نه واله او دا یو کراس هسپتاله پورې مختلف دغه به دی کې انسایډ هم ماته هغه ځینې خلکو ډېره مهرباني وکړه او مالدا وکړو ډېره مهرباني